سلامونه نیکې هیلې او احترامات ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست. نن غواړم په دې ویډیو کې درې داسې سایټونه درته وښیم چې تاسو کولی شئ په رښتیني ډول پیسې ترې وګټئ او خپل د بلاکچین اکاونټ ته یې ولېږئ. او دوستانو تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم چې څنګه کولی شو په دې کې کار وکړو، څنګه کولی شو ځان پکې رجسټر کړو، او هم دا درښیم چې څنګه کولی شو ویډرا ترې وکړو. نو دې څخه تاسو کم پیسې هم خپل اکاونټونو ته لیږلی شئ. ډېر په زړه پورې سایټونه دي، نو حتما ځانونه پکې رجسټر کړئ. نو دوستانو تاسو ته ما د ویډیو په ډسکرپشن کې لینکونه درکړي، نو هغه ځای څخه کولی شئ تاسو جوین شئ. نو تاسو ته به زه په دې ویډیو کې یوازې د یو سایټ طریقه در وښیم، نو ټول یو رقم. راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو که چیرته تاسو ټیکنیکل پښتو چینل نوی سبسکرایب کړئ، نو په مهربانۍ سره چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ، ترڅو چې موږ هره نوې ویډیو پورته کړو نو تاسو ته به پر وخت سره دررسیږي. او دوستانو که چیرته مو ویډیو خوښه شوه، ویډیو ته حتما لایک ورکړئ. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. اوس تاسو ته به د پیسو ایستلو ثبوت هم ښیم او تاسو ته به ټوله کار کولو طریقه هم ښیم. ویډیو تر پایه درسره وګورئ ترڅو بیا له کوم مشکل سره مخامخ شئ. او دوستانو تاسو ته ما د ویډیو په ډسکرپشن کې لینکونه درکړي، نو تاسو هغه ځای څخه کولی شئ دې سایټونو سره جوین شئ. دوستانو کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو ته په دې ډول انټرفیس راشي. اوس په دې کې موږ څنګه کولی شو جوین رجسټر وکړو. تاسو به د دریو لکیرو باندې کلیک وکړئ او بیا په رجسټر بټن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دوستانو، بیا به تاسو لږ انتظار شئ. دوستانو تاسو ته په دې ډول صفحه خلاصه شي. کله چې په دې ډول صفحه خلاصه شوه، دلته به تاسو پاس یوزر نیم ورکړئ. ما ابراهیم یو ورکړی، نو تاسو هر څه چې ورکوئ نو ورې کړئ. نو یوزر نیم کله چې ورکړ، دلته به تاسو لاندې ایمیل ورکړئ او لاندې به تاسو د بیټ کوین ادرس را کاپي کړئ او دلته به پیسټ کړئ. او دریمه خانه کې به تاسو پاسورډ ورکړئ او پنځمه خانه کې به تاسو پاسورډ تکرار کړئ. کله مو چې تکرار کړئ، دلته لاندې کیپچا ده، هغه به هم تاسو کمپلیټ کړئ. دلته کیپچا د کمپلیټ کولو لپاره به تاسو 10 دلته به تاسو 10 ولیکئ او بیا به په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. که چیرته غواړئ د کیپچا بدله کړئ، نو چینج کیپچا باندې کلیک وکړئ او کومه کیپچا چې غواړئ نو هغه سلیکټ کړئ. او دوستانو اوس تاسو ته به یو ویریفیکیشن کوډ ایمیل ته درشي، نو هغه باندې به تاسو خپل اکاونټ ویریفای کړئ. اوس ما ته اکاونټ په کې جوړ کړئ، نو زه غواړم په کې لوګین شم. نو لوګین باندې به کلیک وکړئ او لږ به انتظار شئ. دوستانو داسې صفحه به دوستانو تاسو راشي. دلته به تاسو خپل یوزرنیم کوم یوزرنیم چې ورکړی هغه به تاسو پاس ورکړئ او لاندې به پاسورډ ورکړئ او دا کیپچا به تاسو کمپلیټ کړئ. کیپچا د کمپلیټ کولو لپاره به تاسو 0.6 به ولیکئ او بیا به په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. نو کیپچا به کمپلیټ شي او تاسو به دوستانو بیا په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو اکاونټ ته داخل شئ. دلته زما اکاونټ کې تاسو ګورئ 90 ساتوشي موجود دي. ما له دې اکاونټ څخه 4 ځلې ویډرا هم کړې ده، تاسو یې لاندې کتلی شئ دوستانو. او دلته تاسو لاندې ګورئ دوستانو، دا دوستانو ما ویډرا هم 4 ځلې ترې کړې ده. نو ډېر کمې پیسې هم تاسو له دې سایټ څخه باسلی شئ او کار هم آسان نه دی. دوستانو اوس راځو چې څنګه کولی شو په دې کې کار در سره کړو. نو دلته به تاسو په دې دریو لکیرو باندې کلیک وکړئ او بیا به په ایرن مور باندې کلیک وکړئ او بیا به د کې موږ څلور په طریقو کار کولی شو. یو فاسټ هاټ باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته فری ساتوشي درکوي. دلته به کلایم ریوار باندې کلیک وکړئ او لاندې به لاړ شئ. کله چې لاندې لاړئ، دلته به دوستانو تاسو دغه کیپچا کمپلیټ کړئ او دلته به 1+14 دلته به لاندې 12 ولیکئ او بیا به کلایم ریوار باندې کلیک وکړئ. دغه دوستانو موږ ته 6 ساتوشي راکړي او دا تاسو هر 5 منټه وروسته کولی شئ بیا خپل ساتوشي ترې ترلاسه کړئ. اوس دوستانو بله طریقه چې دا تاسو کولی شئ لاټري باندې هم کلیک وکړئ. تاسو ته لاټري کولی شئ واخلئ. دلته دوستانو لاټري د اخیستلو لپاره به تاسو په لاټري باندې کلیک وکړئ
لږ به انتظار شئ دوستانو. دا دی دوستانو دلته تاسو کولی شئ لاټري واخلئ او هغه څه هم تاسو پیسې ترلاسه کړئ. دلته بوای لاټري باندې به کلیک وکړئ. نو څومره لاټري چې اخلئ نو هغومره تاسو کولی شئ واخلئ. او بله طریقه دوستانو په دې کې چې دی صرف ایډز تاسو به بیا هم راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ او ایرن مور باندې به کلیک وکړئ او بیا به صرف ایډ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته دوستانو تاسو کولی شئ دغه ایډز چې دا ووینئ. دلته به لږ انتظار ورته وکړئ دوستانو. دا دی دوستانو تاسو به په گو بټن باندې کلیک وکړئ او بیا به دغه کې تاسو لږ څه انتظار وکړئ او بیرته به له دې ځای څخه ووځئ. لږ انتظار به وکړئ، اوس به ترې وځئ. دا دی دوستانو دغه کیپچا به تاسو کمپلیټ کړئ. 0 جمع 21 به دلته تاسو ولیکئ. نو تاسو ته به 15 ساتوشي جمع سي اکاونټ ته مو. او دوستانو بله طریقه هم ده، بل چې ده په د دریو لیکرو باندې به کلیک وکړئ او بیا به ایرن مور باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو ویو ایډز باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته مختلف ایډزونه راوړي. نو دلته مختلف ساتوشي تاسو ته فري درکوي. نو څومره ساتوشي چې تاسو غواړئ په هغه ایډز باندې کلیک وکړئ. دا شین خط باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړ نو دغه تاسو به دلته لږ انتظار وباسئ 60 سکنډه یا 10 سکنډه. نو تاسو بیا په کیپچا کمپلیټ کړئ، بیا تاسو ته ساتوشي جمع سي او تاسو بیا له هغه څخه وروسته کولی شئ خپل ساتوشي ډېر په اسانۍ سره ویډرا کړئ. دې څخه تاسو کولی شئ 10 ساتوشي هم دې سایټ څخه ویډرا کړئ. دا دوستانو دا هغه به تاسو کمپلیټ کړئ. 10 جمع 3 دلته بیا په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. نو موږ ته به هغه د دوستانو تاسو کتلی شئ موږ ته 6 ساتوشي او 1 لاټري راکړله. اوس دوستانو موږ د ویډرا وخت موږ څنګه کولی شو ویډرا ترې وکړو. نو دوستانو له دې سایټ څخه ویډرا موږ یو 4 طریقو کولی شو. یو ډایرکټ ده، یو پاسټ فی ده او بل ایکسپریس ده. نو موږ په دې دریو طریقو باندې ویډرا ترې کولی شو. موږ کله چې ډایرکټ بلاکچین ته موږ ویډرا کوو نو موږ باید 10,000 ساتوشي پوره کړو. موږ باید پاسټ فی اکاونټ جوړ کړو. پاسټ فی ته تاسو کولی شئ 10 ساتوشي هم ترې بهر کړئ. دلته دوستانو ډایرکټ ده. دلته که ډایرکټ تاسو سلیکټ کړئ نو تاسو باید 10,000 ساتوشي باید پوره کړئ. بل ایکسپریس کریپټو ده، په دې باندې هم تاسو ډایرکټ کولی شئ ویډرا ترسره کړئ. او بل پاسټ فی ده، په دې پاسټ فی ده دلته تاسو کولی شئ دا سلیکټ. کله مو چې سلیکټ کړل نو بیا به تاسو لاندې د اکاونټ پاسورډ ورکړئ او بیا به په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ویډرا به ډایرکټ ترسره سي بې له کوم ځنډ څخه. دوستانو تاسو حتما د پاسټ فی اکاونټ جوړ کړئ. نو تاسو ته زه ویډیو په آخر کې د پاسټ فی اکاونټ جوړولو طریقه هم ښیم. ویډیو تر پایه در سره وګورئ. نو پاسټ فی اکاونټ ډېر مهم ده. اوس تاسو کولی شئ پاسټ فی اکاونټ څخه زیاتو سایټونو څخه کولی شئ پاسټ فی ته کم مقدار پیسې هم ترلاسه کړئ. نو پاسټ فی اکاونټ حتما در سره جوړ کړئ. او بل دوستانو پاسټ فی کله چې جوړ مو کړ نو بیا یې له بلاکچین سره کنیکټ کړئ. نو تاسو په اسانۍ سره کولی شئ له پاسټ فی څخه بلاکچین ته پیسې ولېږئ. او دوستانو دا اکاونټ حتما له ځان سره جوړ کړئ تر څو تاسو له زیاتو سایټونو څخه کم مقدار پیسې هم ترلاسه کړئ. دوستانو اوس راځو چې موږ ته ویډرا رسېدلې او که نه ده رسېدلې. دلته زموږ په اکاونټ کې 183 ساتوشي دي. موږ اوس 440 ساتوشي ولېږلې. دلته تاسو کتلی شئ دوستانو ډیټیل کې دلته 440 ساتوشي موجودې دي. موږ اوس راولېږلې دغه رسېدلې دي موږ ته. نو ډایرکټ ویډرا ورکوي. نو تاسو له دې ځای څخه کولی شئ په ډېر اسانۍ سره ویډرا ترسره کړئ او خپل بلاکچین ته یې بیرته ولېږئ. اوس دوستانو تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو د پاسټ فی اکاونټ جوړ کړو. د پاسټ فی اکاونټ د جوړولو لپاره کوم سایټ کې چې اوس موږ کار وکړو دغه سایټ ته تاسو راشئ.
دا سایټ ته چې راغلی نو دلته به تاسو په دا دریو لکیرو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ بیا به دوستانو پاس تاسو وینئ فاسټ لیست په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته بیا په فاسټ فی باندې کلیک وکړئ. دا فاسټ فی باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دوستانو دلته بیا تاسو پاس ګورئ ډونټ هاو فاسټ فی اکاونټ کلیک هیر ټو ساین اپ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ نو ځان ته به د فاسټ فی اکاونټ جوړ کړئ. نو دوستانو ځان ته فاسټ فی اکاونټ جوړ کړئ او فاسټ فی اکاونټ څخه تاسو پیسې په ډېر اساني سره ترلاسه کولی شئ. دوستانو که چیرته بیا هم مشکل نو تاسو په کومنټ کې کومنټ وکړئ او زه به ستاسو مشکل حل کړم. او دوستانو دغه به د نن ورځې ویډیو هیله لرم چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي. نو تر بلې ویډیو